د نن ورځې زموږ موضوع ډیره مهمه ده. هیله کوم تر اخره یې راسره واورئ او تر نورو یې هم ورسوئ. زموږ د نن ورځې موضوع د هارت اټیک یا د زړه د حملې په اړه ده. د زړه حمله په اصل کې څه شی دی، علایم یې څه شی دی، او د زړه د حملې په صورت کې کوم هغه اقدامات دي چې باید ترسره شي تر څو د دې د بدو عواقبو څخه د زړه مریض وژغورل شي. همداسې کوم هغه علایم دي د کوم په بنسټ چې موږ ویلی شو چې دې مریض ته د زړه حمله یا هارت اټیک دی، او د دې ترڅنګ داسې څه باید وکړو چې د زړه د حملې زیان کم تر کم وي. دا او د دې سره تړلې نورې مهمې خبرې په دې ویډیو کې راسره تر پایه وګورئ. د زړه حمله د زړه د وظیفې د لاسه ورکول دي. د زړه چې کوم خپل فنکشن یا دنده ده هغه دا ده چې د وجود انساجو ته په برابر مقدار او په وخت سره وینه ورسوي. په وینه کې اکسیجن وي او اکسیجن چې دی د بدن د انساجو لپاره خورا مهم رول لري د دوی په وظیفه ترسره کولو کې. زړه خپله یو عضله ده او لکه د نورو عضلو په څیر باندې که چیرې دې ته د وینې سپلای یا د وینې رسېدل پوره نه وسي نو دا هم خپل کار د لاسه ورکوي. او زړه په خپل ځان کې د بلډ سپلای لپاره یو شریاني جوړښت لري چې هغوی ته کورونري آرټري سیسټم وایي. د دې په واسطه د زړه چې کوم نسج دی یا د زړه عضلې ته د وینې کافي اندازه رسولو کې مرسته کیږي. هر کله چې د بدن یو نسج ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا د دې لامل کیږي چې هغه نسج او یا هم ارګان خپله وظیفه نه اجرا کوي. زړه هم همداسې یو عضله ده یا داسې یو ارګن دی چې کوم ته په کافي اندازه د وینې نه رسېدو په صورت کې دا خپله وظیفه د لاسه ورکوي او د هارت اټیک باعث ګرځي. د زړه حمله د درد نه غیر په څه نورو علایمو هم رامخته کیدی شي. د مثال په توګه د زړه بدوالي احساس، زړه تنګون، ساه بندېدل، د معدې درد، خولې راتلل، ډېر زر زر ستړي کېدل، نو دغه علایم هم پکې راتللی شي. په کوم کې چې انسان داسې فکر نه کوي چې د دې منبع به زړه وي او اصلا منبع د دې دردونو یا د دې مشکلاتو زړه اوسي، او په دې صورت کې بیا بدې پایلې لیدل کېږي. د زړه د حملې په صورت کې ممکن د سینې د درد ترڅنګ د چپ لاس درد، ښي لاس درد او یا هم د مرۍ په ساحه کې درد هم ورسره شتون ولري. خو که چیرې دا دردونه ورسره شتون ونه لري د دې نورو ساحو د سینې ترڅنګ، نو دا مهمه نه ده چې دا د دې درد منبع زړه نه دی. په عادي ډول ایمرجنسي یا عجل بخش ته راتلونکي د سینې د درد مریضانو کې د 80 نه تر 90% علت د زړه حمله یا هارت اټیک نه وي. اوس دې پوښتنې ته راځو چې په کومو خلکو کې د زړه حمله یا هارت اټیک زیات ممکن شتون ولري. هغه نفران چې سموکینګ کوي، سیګریټ څکي او د دوی اوږده تاریخچه لري، په دوی کې چې د زړه حمله زیات امکان لري چې راشي یا هارت اټیک وشي ورته. د دې نه علاوه د لوړ فشار لرونکي خلک، د شکر ناروغان او یا هم په ارثي ډول داسې ناروغۍ دي په کوم کې چې د زړه عضله زخیمه شي او د هغې د وجې هارت اټیک رامنځته کیدی شي. علتونه خورا ډېر کیدی شي خو موږ به هغه علتونو باندې توجه کوو کوم کې چې په عام خلک پرې پوهه شي او تر یو څه حده روغتیایي ګټه ورته ورسیږي. که چیرې ستاسو د جملې څخه داسې څوک وي یا ستاسو د کورنۍ په غړو کې داسې څوک وي چې دغه علایم ورته شتون ولري، باید په وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تشخیص وکړي تر څو د زړه د حملې د بدو عواقبو نه بچ شي او وقایوي ډول خپل ځان وساتي.